په ایمان وایا شیخ غلام حضرت شهید رحمت الله علیه یو غیرتی انسان و کنه و دا ټول عمر د مذهب حنفي خدمت او زب او دفاع ته وقف کړو کنو وقف کړي نن هم داغه څومره نیکنامي دنیا کې پاتې ده څومره علما څومره طلبا داغه د مرګ غوندې سوال کوي اول زه دا ویم چې لا هم مرګ راکړي د شیخ صاحب غوندې مرګ ماته راکړه او داغه څومره عزت په جون کې داغه عزت اوس هم داغي رور دی ګل حضرت اجي صاحب مبارک دامت برکاتو هم زمونږ یو دوست دی کیسه کولی وي یو حقاني و حنفي نوم باندې یو مولا وي یو مجلس کې د علم غیب مسله وچېړلې وي زه ورته اوچت شوم چې شیخ صاحب هر څه دې منم خو دې مسلې پسې مه کېږه ځکه دا زما د رور عقیده و هغه پې شهید شوی دی او که ته دې مسلې ته شرکي وې نو زه د خپل رور وارث یم ما ته منځ کې څوک مزاحم نشي واقع کېدی زه چې ځو افغانستان ته ځو زه د هغه قبر راکولاوم زه دا قسم سره ویم چې هغه قبر کې صحیح سلامت پروت دی زه به قبر کولو کم که چېرته قبر کې هغه خورې شوی خراب شوی پړسېدلی چینجو خوړلی زه به ستا په لاس توبه کم زه به هم وایم چې علم غیب غیر الله ته منل شرک دی او که چېرته هغه قبر کې صحیح سلامت و بیا به شیخ صاحب دې بېکار عقیدې نه توبه وباسي وی هغه شیخ غټ شیخ دی نوم یې نالم وی داسې راغون شو